سلامونه او خراغلاست خوږو دوستانو لومړی زه تاسو ته یو 3 ویډیوګانې پلی کوم. تاسو دا ویډیوګانې وګورئ. خوږو دوستانو تاسو خو ویډیو وکتلې او په ویډیو کې به تاسو یو څه خاص کتلی وي. خوږو دوستانو په دې ویډیو کې به خامخا تاسو کتلی وي کله چې مونږ ویډیو پلی کوله د ویډیو په لاندې برخه کې د پښتو ترجمه راتلله. یعنی که چیرې تاسو وغواړئ چې د نړۍ هر یوې ژبې ویډیو په یوټیوب کې وګورئ، که هغه په انګلیسي باندې وي، که په چاینیز باندې وي، که په هندي باندې وي، که په سپینش اسپانوي باندې وي، یا په هره ژبه باندې که چیرې تاسو وغواړئ چې ویډیو وګورئ خو د هغې ترجمه تاسو ته په پښتو باندې وشي، لاندې تاسو ته کپشن درکړی شي او هغه کپشن یا لیکلو بڼه باندې تاسو ته پښتو راشي. نو دغه ډول ترتیب به تاسو د خپل یوټیوب لپاره څنګه برابروئ، یا په یوټیوب کې به تاسو په دغه ترتیب باندې ویډیوګانې څنګه ګورئ. نو خوږو دوستانو همدغه مکمل طریقه کار مخکې ما تاسو ته په ویډیو کې ښودلی او تاسو دغه مکمل طریقه کار په خپل موبایل کې کولی شئ. هغه ملګري چې غواړي د یوټیوب نه په موبایل کې استفاده وکړي نو په موبایل کې تاسو کولی شئ چې د هرې ژبې ویډیوګانې، موویز یا فلمونه د هغې ترجمه تاسو ته په پښتو باندې راشي. نو خوږو دوستانو همدغه مکمل طریقه کار مخکې په ویډیو کې ما تاسو ته تشریح کړی دی. ورځو د موبایل سکرین ته او ټوله طریقه تاسو سره شریکوم. خوږو دوستانو لکه څنګه چې ما یادونه وکړه چې تاسو څنګه کولی شئ د یوټیوب ویډیوګانې په پښتو باندې وګورئ، یعنی د یوټیوب ویډیوګانو کپشن یا ترجمه چې ده هغه تاسو په پښتو باندې وګورئ. که هغه د هرې ژبې ویډیو وي تاسو به د هغې ترجمه چې ده پښتو باندې به یې ګورئ. لکه څنګه چې تاسو ګورئ خوږو دوستانو ما سره په سکرین باندې یوټیوب دی. زه به دا یوټیوب اپلیکیشن دغسې راخلاص کړم. تاسو همدغه مکمل طریقه کار په خپل موبایل کې کولی شئ. دلته وګورئ د مثال په ډول باندې زه یوټیوب ته راغلم، دغلته د سرچ ته راځم. په سرچ کې د مثال په ډول باندې زه به راشم د ذاکر نایک یو ویډیو به زه راواخلم. لکه څنګه چې تاسو ګورئ دغه یو ویډیو ما راواخیستله، دا به زه داسې پلی کړم. چې کله مې پلی کړه اوس زه غواړم چې دا ویډیو دې همدلته پلی وي او په لاندې برخه کې د دې چې کومې خبرې دي یا دا چې کومې خبرې کوي دغه خبرې دي مونږ او تاسو ته په پښتو کې په لیکلې بڼه باندې راشي او پښتو ترجمه دي وي. نو ګورئ که چیرته زه دلته راشم دغه برخه کې دا کپشن دی، په دې کپشن باندې که چیرته زه کلیک واخلم زما سره کپشن فعاله شو. اوس چې کپشن را فعاله شو زه به راشم دغلته د سیټینګ ته او سیټینګ کې به لاندې راشي دې ځای کې وګورئ کپشن. تاسو به په دې کپشن باندې کلیک واخلئ، په دې ځای کې وګورئ آټو جنریټ. نو دې برخه کې که چیرته آټو جنریټ ټیک مارک وي، آټو جنریټ داسې یو آپشن دی چې دا خوږو دوستانو په انګلیش کې تاسو ته ترجمه کوي. زه غواړم چې د دې ویډیو یا د نورو ویډیوګانو ترجمه په پښتو کې وشي. همدلته به زه لږ لاندې راشم آټو ټرانسلیټ لیکلی دی، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ، تاسو ته به ټولې ژبې راشي، څومره چې ژبې دي دا ټولې به دلته راشي. په دې ځای کې وګورئ خوږو دوستانو محدودې ژبې دي، البته پښتو پکې نشته دی. اوس که چیرته مونږ وغواړو چې دغه کار مونږ ته په پښتو کې وشي، مطلب د ویډیو ټرانسلیشن یا د ویډیو کپشن تاسو ته په پښتو کې راشي، دې لپاره به څه کار کوئ؟ تاسو به دا یوټیوب اپلیکیشن خپل موبایل کې بند کړئ. ضرور به ستاسو په موبایل کې تاسو سره کروم براوسر وي، تاسو به کروم براوسر داسې راخلاص کړئ. کله چې تاسو سره کروم براوسر راخلاص شو بیا به په کروم براوسر کې دې ځای کې به تاسو یوټیوب راخلاص کړئ. وګورئ زه دلته یوټیوب داسې ټایپوم او ما سره به راخلاص شي. تاسو دلته په کروم کې په هره طریقه باندې چې اسانه وي په هماغه طریقه باندې یوټیوب راخلاص کړئ. خو کله چې تاسو سره یوټیوب راخلاص شو تاسو به یو کار وکړئ، را به شئ دغه 3 ټکو ته، په دې 3 نقطو یا ټکو به کلیک واخلئ، لاندې به راشي دې ځای کې به تاسو سره لازمي ډیسکټاپ سیټ انتخاب وي. نو دا چې کله تاسو سره ټیک مارک وي نور مسله نشته دی. اوس زه راځم د مثال په ډول باندې دغلته د یوټیوب سرچ ته، زه به دا لږ داسې تاسو ته زوم کوم تر څو چې هر څه واضح معلوم شي. د مثال په ډول باندې هماغه د ذاکر نایک ویډیوګانې زه غواړم چې دلته کې سرچ کړم. تاسو چې د هر چا ویډیوګانې خوښېږي او په هره ژبه باندې وي بس هغه پښتو کې ترجمه کولی شي.
دلته د مثال په ډول باندې دغه دویمه ویډیو به زه کلیک کوم. دلته به خوږو دوستانو تاسو پرېږدي چې دا مکمل ډول باندې دا ویډیو تاسو سره لوډ شي. کله چې دا ویډیو لوډ شو دلته مغه خبره ده، تاسو به دغلته راشئ، دا سی سی لیکلی دی، سی سی مطلب کیپشن. تاسو به اول دی باندې کلیک واخلئ. لږ به زوم کوم زه تاسو ته، دا وګورئ دلته لیکل شوی سی سی. په دې سی سی باندې به کلیک واخلئ او دلته کې یو کار به تاسو اوس وکړئ. را به شئ دغه خوا کې سیټینګ دی، د سیټینګ باندې به کلیک واخلئ. په سیټینګ هم چې کلیک واخستو بیا به دلته راشئ، وګورئ سب ټایټل یا سی سی دی باندې به کلیک واخلئ او په دې ځای کې وګورئ څلور آپشن دي. آف دی، بیا چې دی تاسو سره انګلیش آټو جنریټ دی، بیا آټو ټرانسلیټ دی. تاسو به آټو ټرانسلیټ باندې کلیک واخلئ او په دې لیست کې به تاسو پښتو پیدا کړئ او دا به سلیکټ کړئ. چې کله هم دا سلیکټ کړئ بس دومره کار غواړي، نور به دا بند کړئ. کلم چې دا بند کړئ اوس زه راځم دا ویډیو باندې داسې ډبل کلیک اخلم تر څو چې زما سره پلی شي. نو وګورئ چې کله ویډیو زما سره پلی شوه لاندې وګورئ هر څه ماته په پښتو باندې ترجمه کوي یا کپشن په پښتو باندې راځي. که په هره ژبه کې تاسو سره ویډیو وي هغه به تاسو ته ترجمه په پښتو کې راځي. همداسې که تاسو هره ویډیو اوس په یوټیوب کې کلیک کوئ او کپشن ورته فعاله ساتئ نو هغه به تاسو سره په پښتو کې ترجمه کیږي. د مثال په ډول باندې ګورئ دغه یو بله ویډیو اوس ما راواخیستله، دا هم لاندې وګورئ منظم تاسو ته په پښتو باندې د دې ترجمه راځي. نو دا خوږو دوستانو تاسو سره یو سهولت دی چې د دې سهولت په مدد باندې تاسو د هرې ژبې ویډیو په پښتو باندې د هغې کپشن یا سب ټایټل یې کتلی شئ. اوس چې خوږو دوستانو تاسو دغه مکمل طریقه کار زده کړئ چې تاسو به د یوټیوب ویډیوګانې په پښتو کې څنګه ګورئ یا د یوټیوب ویډیوګانو ترجمه به تاسو ته په پښتو باندې څنګه کیږي. که چیرې ستاسو دغه طریقه کار مخکې هم زده و لاندې کمنټ برخه کې را سره شریک کړئ چې ستاسو دغه طریقه مخکې زده وه یا نه وه، او که چیرې تاسو دغه طریقه کار نوې او تازه زده کړی وي بیا هم خپل کمنټ را سره لاندې په کمنټ باکس کې شریک کړئ. که چیرې تاسو زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاستئ مهرباني وکړئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. د ویډیو لپاره لایک ضروري دی، ویډیو ځان سره لایک کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې وي خامخا د خپلو ملګرو سره مخکې شریکه کړئ تر څو چې هغوی ترېنه هم ګټه واخلي. ښه وخت، الله پامان.